ستا راځي ما خیر ته کېدی مرغې موټر مې موته درو نور نه څه غواړي هغه موټر څه دپاره غوښتو خپلو چکرلو زما ډګرونه ډګرې دې ستا دشمنان ووهي دا څنګه خبرې کوې خو سمه خبره کوم که نه د یو بل ځای راټولوم ستا د خولې نه راشو کوم د خپلې خولې نه راشو کوم او ستا د هغه ناویه د دوی په چولی کې اچو ټول خلک یې خپلو بچو له ګټي د مرادلي پلاره پرېږده یاره لسوینه دې ښه انجو کړې ده او زما نه ملنګ وای نو ته څه ملنګ یې نو ملنګ نور څنګه چې څه نقدیت او خلاړ زه بس دی چې دا دومره دې وکړه نو دا دومره پکې نور هم صحیح د کمال الدین سره دې راضینامه وشو اوس پکې څه پاتې دي داسې خبرې کوې لکه چې راضینامه نه وي کارنامه شوي که خدای ته منظوره یې هغه به مو شي خو ته څه حرکت خو وکړه دا تاسو ټولو په کمال الدین پسې ولې راغوښتې ده په دې کلي کې جینکۍ ختمې شوې چې تاسو بس د هغه لور پسې شوي یئ زما په کې هېڅ قصور نشته ماماجي زه د هېڅ نه خبر نه یم زه د هر څه نه خبر یم غلا ده درکې غلا ده درکې مال تغلی د څه غلا ماماجي ټول د ولایت پوټونو تغلی زمونږ غوره عجز په دې خبرو کې نه دی لالا چې نه دی نو خپل عاجزي دې شړي خپل ځان ته دې ګوري او چېرته د خپل کلي زمیندارو خلکو کې دې ورلګي نه وګوري لږې خو نه دي که څنګه دورانیه او لالا د هوښیارانو خبره چې خپل څادر سره خپې غځول پکار دي چې څومره ګز دومره خمته هوښیارانو به دا خبره یو ځل کړي او زه په بار بار کومه خو مطلبي به ښځه اور لګوي زما پکې نه غرض شته او نه مطلب ماماجي زه غریب سړی یم خو بېبې مې ډېر اوچت اوچت ټوپونه وهي ټوپونه وهي خو سردنان دې به راخلاصه شي ځان ته یې کتلي دي خپل ځان ته یې کتلي دي دا خو ورته زه یم که نه ماماجي خو هغه ګوري ځان ته او یادوي تاسو د لالا خبره مې که څانګه وړه ده خو د ونې تنه درنه ده دا نن خو دې پکې څه نوي بګتې ویشته نورانیه خو څانګه څانګه او تنه تنه خو تنه خپله څانګه د ځانه جدا کولی نه شي لالا دا ته بیا په بله بله روان شې دورانیه زه د شېرعلي د کور خبره کوم او زه د خپلې خور خبره کوم ښاپېرۍ زمونږه خور ده په کلارې کې نه دورانیه لور خور چې د کوره وځي نو هر څه ختم هر څه ختم خو دا قصه به په دې ځای نه ختمو لالا زموږ خور د شېرعلي د زوی دپاره کمالالدین کره ورغلې ده او موږ به د خپلې خور سره د هر قسمه کومک کوو ها ورغلې ده او په خپل سر مخه نو شېرعلي بیا څه دلته مولسله راکړې ما خو تاسو خبرولې ماماجي خبر شو ځه ځه او خپله مور دې خبر کا چې بیا زما په ټول سر پکې نه دي لالا که ډېر دې خوښي نو ته ورسره روان شه ځه السلام علیکم ماماجي زه به تا پوه کړم تم د خبرو شي ټول عمر دې په بګتو په دوړو کې تېر کړو او اوس ما ته نیغ نیغ کېږي دا نقشه او دا باید غټې کېږي انکل دا باچا او دا نقشه د نقشې په شا ماته لوی سازش کاري مسټر فریاموش او د دې بازي د باجې په شا یو لوی طوفان پروت دی ټوټې ګله د باجې او د نقشې خپلو کې سټ تعلق ضرور شته نور خبر نه وو خو غټه بېبې دلته په طوفاني دور راغلې ده انکل ها الله شابه ته ورشه که نه او مېرې ښه پوه کړه چې د چاچي ښه خاطر مدار وکړي ټیک شوه شابه زه راځم شابه ها مسټر فریاموش جلات خان په کوم خیال مالا د کور نقشه را لېږلې ده دا د کور جوړولو اراده کړې ده هغه زما د کور د ورانولو اراده کړې ده پوه شوې توبه توبه دا څه دی دا څه دی خانجي جلات خان خو ستا ورور دی هغه په یو ایکسپرټ آرکیټیکټ باندې ستا د کور دا نقشه جوړه کړې ده ډېر ښایسته ډیزاین دی 10,000 خرچه پې شوې ده اخر ولې اخر په 16,000 روپۍ خرچه هغه پوره شیلاک دی او شیلاک نه زیات چالاک دی چې هر څه دی خو تا ته سترګې ښکته دي په دې چلونو هغه زما سترګې ښکته کول غواړي ته پوه نه شې خانجي هغه تا ته ځان نږدې کول غواړي او زه ته ځان لرې کېدل غواړم د هغو زما په منځ کې د یو څو جریبو فاصله پرته ده او چې هغه ځمکه د منځ وځي نو بیا زما رود دی زما تربور دی کښېنه بس بیا خبر روغه ده خانجي جلات خان به دې ته مغاړه کېږي خو په یو شرط په څه شرط د هغه نن سبا تا ته خر ګوډ دی خرې ګوډ دی یو مین ډنکي
دا خو د نوٹ کولو خبره ده خو خیر دا به زه بیا نوٹ کړم زه څه د ځناورو ډاکټر یم نه 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 جی زما دا مطلب دی که دا رشته وشوه نو د دواړو کورونو خفګان به پرې لرې شي د دې نه به لوی خفګان سي چې زه د شایلاک رشته دار شم مستر فریاموش دا نقشه واپس یوسه مالا بله حالا خو فریاموش کې هم څه چل ښکاري